دا کلی قدرتی خو ډېر ښکلی دی خو د ترقۍ د کارونو نه او د تعلیم نه ډېر لرې دی. دې کلي کې نه خو سکول شته او نه هسپتال. د دې کلي ماشومان او ځوانان د تعلیم حاصلولو دپاره پیدل ډېر سفر کوي. دې کلي کې جمال هم د خپلې فیملی سره پاتې کیږي چې د زوی نوم یې وقاص او د ښځې نوم یې زرمینۍ. وقاص د قد نه ورکوټی دی خو عمر د ده زیات دی. دی 25 کلن دی. کله چې دی په لار ځي نو د کلي همزولي هلکان ده پورې ټوکې ټکارې کوي چې ته خو ډېر ورکوټی پاتې شوې. جمال کلي کې پکوړې خرڅوي او په دې د دې ټیم پاس کیږي. وقاص د خپل پلار سره د هغه په کار کې ډېر مدد کوي. خورې تا ته څومره پکوړې درکم؟ دا واخله 50 روپو پکې نورې واچوه. ډېرې ښکلې پکوړې دي ستاسو ده. وقاص ټوله ورځ د پلار سره مدد کوي او د شپې ځان له خپله پړایي کوي. دی ډېر محنتي او ډېر قابل وي. د کلي مشران راځي او د ده پلار ته وایي دا زوی دې دلته په کار ولګوه، تعلیم د هېڅ نه جوړېږي. نه کاکا هغه ماله ګنټې نه میله راځي بس دغه ډېره ده. جمال به که هر څومره سخته یوازې وړله خو زوی ته به یې دا نه وي چې ته کار له راشه. ته غوښتل چې زما زوی ښه تعلیم وکړي. دې کلي کې ټول کورونه کچو. کله به چې باران راغی ملک به ټول خټې خټې و او د جمال دی به ډېر بد حال و. په دې نیمه شپه به دی د باران د اوبو د وجې راپاڅېدلو او ټوله شپه به یې په دغه شان په ناسته تېره کړه. وقاص به چې دا حالات لیدو نو دی به ډېر زیات خفه شو. تر څو به چې باران نه ودرېدلې همدغه شان به دی په دې یو ګوټ کې ناست و. بیا چې کله سهار شو نو باران ودرېدلی و خو کلی ټول کچه و نو دلته به خټه ډېره زیاته وه. جمال به په دغه خټه کې خپله ګاډۍ راښکله او مزدورۍ له به روان و. بل خوا به یې زوی سهار وختي راووته او یونیورسټۍ ته به روان و. دې کلي نه یونیورسټي ډېره لرې وه. وقاص به پیدل تو نو بوټان او کپړې به یې ټول ګنده شو. دی چې یونیورسټۍ ته ورسي نو هلته یې ټیچره ډېر بېعزته کي چې ټول کلاس دې ګنده کو بار وځه. کلاس نه چې وباسي نو دی بار ډېر خفه ناستې او جاړي. د ده تعلیم سره ډېر شوق او د دوی مجبورۍ هم ډېرې زیاتې. کله به کلي کې ورپورې خلکو خندا کوله، کله به ورسره هم دغه شان په یونیورسټۍ کې کېدلو. مورې ما پورې خلک ډېره خندا کوي چې ته ورکوټی یې. ورکوټې ته نه بچې، ورکوټې د خلکو سوچونه دي. ته زړه مه بدوه، الله به خیر کړي. همدغه شان سلنډ تنګ ژوند د دوی روانو خو جمال چرته ناشکري نه ده کړې او د الله نه امید دی چې یو ورځ به هر څه سم شي. وقاص د کلیوالو خبرې په زړه وړي او ځان سره وایي چې یو ورځ به زه تاسو ټول غلط ثابتوم. جمال ډېر په مشکله د کور او د وقاص د تعلیم خرچه په دې پکوړو کې چلی. زوی ته یې د دې خبرو احساس خو کېږي خو هغه غریب هم څه کولی نه شي. په دې انتظار چې زما ډیګري پوره شي او زه نوکري شروع کړم د مور او پلار ملاتړ جوړ شم. دې کې پوره 1 کال تیر شي او آخر د ده ډیګري هم پوره شي. پاپا زما ډیګري پوره شوه، دوا کوه، اوس یو ټیسټ را روان دی چې دې کې کامیاب شم. بچې زما دواګانې همیشه تا سره دي، الله دې کامیاب که. ما ټول عمر په تا حق حلاله خورولې ده بچیه، تا به الله پاک کامیابی انشاءالله. وقاص نن ټیسټ د پاره ښار ته روان دی. مور او پلار ورته وایي چې د ځان ډېر خیال ساته. ټیسټ چې ورکې نو بیا سیده کور ته راځه، بل خوا لاړ نه شي. دې ګاډي کې کینې او ښار ته روان شي. په زړه کې ډېر امیدونه وي. لږ وخت بعد د امتحاني مرکز مخې ته راورسي. دننه لاړ شي او ټیسټ ته کیني. ځان سره سوچ کوي چې وقاص نن دې ورځ ده، د کلیوالو هغه خبرې به ټولې غلطې ثابتې او د مور د پلار دا غریبي به انشاءالله چې زه ختموم. پیپر یې ختم شي او بیا کور ته واپس روان شي. زویه څه دې پکې ولیکل؟ پاس به یې کې او که نه موږ ته ښه مو ووایه. او مورې ته غم مه کوه، ما ډېر ښه ټیسټ ورکو. دی چې کله ټیسټ ورکړي نو په دې کې څو ورځې تېرې شي او دی هماغه شان په روټین باندې خپل پلار سره کار کوي. بیا یو ورځ دی ټول ناستې خبرې کوي چې دی کې څوک دروازه وټکوي. دی چې دروازه کولو کی، بچی د وقاص په نوم دا لیټر راغلی ستا دی.
جی دا زما دی. ټیک شو بچیه زه دننه لاړم. خط چې کلاو کې وګوري نو هغې کې لیکلي چې ستا اخري انټرویو ده او ته دې له راشه. دی چې دا وګوري نو ډېر زیات خوشحاله شي. مور یې په مخ کول کی او د خوشحالۍ نه جاړي. په سبا له ځان تیار کړي او انټرویو له روان یي، خو د کلي هغه خلک یې بیا هم نه پرېږدي. ته پورې خنداګانې کوي، وایي نوکري ستا کار نه دی. انټرویو ته چې راشي نو افسران چې ته څه تپوسونه وکړي د هغې ټولو دوی صحیح جوابونه ورکړي. هغوی ورته ووایي چې ستا انټرویو پاس ته او د سبا نه به ته ډیوټي جوین کړې. په سبا له یې ځان ښه تیار کړي وي او ډیوټۍ لومبۍ ورځ یې دفتر ته راشي. اوس وقاص اسسټنټ کمشنر جوړ شو. Good morning, officers. Good morning, Assistant Commissioner. ډېر خوند کوي. ملګرو مهنت چېرته هم نه ضایع کیږي. تاسو هم زما په شان خپل مهنت جاري ساتئ. په لومبۍ ورځ چې دفتر کې ډیوټي وکړي نو دی لا کلي ته نه تللی. بیا چې دفتر نه چوټي کړي نو کلي ته ور روان شي. د وقاص مهنت رنګ راوړي، پولیس والا ورته سلوټونه وایي او پروټوکول کې کلي ته روان شي. کلي ته چې راورسي نو خلک یې ټول په استقبال کې ولاړي او ګلونه پې شیندي. چا چې به ده پورې خنداګانې کولې نن هغه د سره صرف د لاس میلاولو دپاره کتار کې ولاړ دي. کلیوالو سره میلاوېدو نه بعد لاړ شي خپل مور او پلار له. په دی خو نن اختر یې د خوشحالۍ یې څه حد نه وي. زوی یې ډېر لوی افسر جوړ شوی دی. او وقاص د کوره را بهر شي کلیوال ورته ټول ولاړي او هغوی ډېر ستومانه په خپلو خبرو. دی ورته وایي ما ټول معاف کړي یی او زه به دلته سکول او هسپتال جوړوم چې زمونږ کلیوال په سهولت کې شي او ستاسو بچي هم ښه تعلیمونه وکړي او زما په شان نوکران شي. ټول کلیوال ډېر خوشحاله شي او دته لاسونه وپړکوي. وقاص ته حکومت ته طرفه یو شاندار کور میلو شي. مور او پلار ځان سره هلته بوزي. ډېر په خوشحالۍ او په سکون هلته خپل ژوند تیروي. ډېر کم وخت کې په خپل کلي کې هسپتال او سکول هم جوړ کړي. د کلي خلکو ته ډېر سہولت شي. دې ټولو ته د تعلیم د اهمیت پته ولګي او خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. ملګرو که کهاني مو خوښه شوي چینل ضرور سبسکرایب کړئ. بل ویډیو راتلو پورې د الله په امان.